دره ته ووایه دلته کې څومره سامان پروت د 100 پیسو اندازتن؟ یاره دی خو چې هغه ورځ وي زما په خیر 6 کروړه روپۍ پرتې وې دلته ماشاءالله د دفتر کې او مالو ښه ماشاءالله او هغه ټول خدای پاک محفوظ بکول د دی هغه مدرسو والا اکثر راشي ښه جي داسې ډایرکټ هر چا نه دلته کې پېښور پکې دي که نه ټیک شوه چې لکه اوس زیمه او زما په معرفت مې یو سړی راولم چې دلته دا مسله ده نو هغه بیا پوه شي چې یاره دا سړی دلته راغوستی نو دا به صحیح نو بیا هغه سره کوي د چې زه د الله د یارې ووایم نو دا په ټوله پلازه کې دی زیات سخیان زیات اخلاقي او زیات سه مېمان نواز نو صدقه دا دی چې شپې ویده شوې صبح یې اوچه شوې داسې دې وکړه او ته روغې نو ته بس 50 روپۍ وي 100 وي 1000 وي لاک وي 50 یوه روپۍ نو داسې کسانو ته ورکړه چې هغه څوک پېژني نه بس پټې ورکړه چې بس وایي چې مشران وایي چې د وور او د اوبو لاره څوک نشي بندولی نو دلته کې دا د وور دا لاره چا بنده کړه؟ الله تعالی بنده کړه. دا الله تعالی بنده کړه دا او دا مونږ اورېدلي چې دلته کې تاسو رقم کیش رقم هم پروت و هغه هم بچ نورم هغه ټولو دوکانو کې پرته دي چا وس و چا بچ شو که نه هغه خو هر دوکان کې چا څه لاک دي چا څه 15 دي چا څه کروڑ دي چا څه 6 لکه دي نو هغه چا بچ چا دوکانو کې وس وي هغه وس وي چې څوک بچ دي هغه بچ ستاسو هم محفوظ بچ وي بچ بچ څه پیغام ورکوئ چې کاروبار د الله سره شریک خو نه دی؟ نو مو داسې کار دی چې لکه کوم مال چې راشي یا په روپۍ غاز یا 2 روپۍ غاز مو دي هغې نه سیټ ته کوو دی الله لارې کې لکه زکات به بیله وبسي هغه خو بیله شی بیلولې دا کاروبار دا چې مثال 50000 میټر راغلو 1 لاک ته نه سیټ ته دا غریب ته ورکړي. واو جی ناظرین اصل وجه دا وا چې د دوی کاروبار د الله تعالی سره او د حبیب نور صاحب وینا او د دوی پیغام دا دی چې د چا کاروبار د الله تعالی سره او څوک د الله تعالی په حکم باندې د آپ نبی پاک صلی الله علیه وسلم په حکم باندې جون تیری زندگی تیری نو تاسو مشرانو کشرانو اوریدلی دي چې د وور او د اوبو لاره څوک نشي بندولې خو دلته کې په دې 50 دکانونو کې الله تعالی د وور لاره بند کړه او د دوی چې کم دلته کې مال پروتو د دوی چې کم کیش پروتو د دوی د دکان دا الله تعالی سیف وساتلو په دې باندې حبیب نور صاحب ډیره زیاته د الله تعالی شکریا ادا کوي او د دوی نه مونږ ته یو ډیر خسته پیغام رااله. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین تاسو ته پته ده چې په گلف سنټر او رابی سنټر کې د دوانو پلازو کې گذشته په 10 محرم باندې دلته وور لګیدل او ډیر خطرناک وور لګیدل چې ډیر زیات نقصان کړي په دې دوانو پلازو کې کم سے کم راوند اباوت یونیمسل شاپس چې دی اغا تقریبا راک جوړ شوی دی په دې فلور باندې چې موږ موجود یو دا هم یو فلور دی دا فلور هم مکمل تباہ دی خو په دې کې د الله تعالی د طرف نه یو ډیره غټه کرشمه شوې ده او هغه کرشمه دا زما سره زما د دې پلازې مشر ولاړ دی راځي د دوی سره خبرې دا کوو ټوټل شاپس راک جوړ شو خدای شاپ چې دی دا محفوظه او ګودام ما غشانته محفوظه دی او دا شاپ چې دا د حبیب نور صاحب دی نو حبیب نور صاحب په خپل ژوند کې سکول داغي کردار څنګه آیا هغوی جون چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د الله په حکم تیرولو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نوم سره تاسو؟ ظاهر محمد. درته وای د چا د کرشماتي واقعیا چې دا ماشاءالله ډیره غټه واقعیا ده درته وای دا څه وجه ده چې پورا فلور تباہ و برباد شو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي خو دې فلور ته مونږ اوریدلی زموږ مشران وای چې وور چې کوم راغلی او د وور د الله را څنګه بند شي زه خو دا چې دا تبلیغون ته خبره زه کوم چې دا ټولو ته ورسي جی دا ټولو د الله تعالی کرشمه او د دې خلکو سخاوت او خسړیتوب چې په دې ټوله پلازه کې د چې د الله د یاري ویم نو دا په ټوله پلازه کې دی زیات سخیان زیات اخلاقي او زیات سه مېمان نواز مبارک معلوماتو کوي څومره وخت شو تاسو د دوی سره؟ زه داسې سړی یو مزدور ټریپ سړی مزدوري کوم زما کله وی کله نه وی خدای سره کې ناشتو کې ما ته دا فرق نه دی محسوسه کړی چې یو مزدور او زه مالک یم ماشاءالله په ګاډي کې په خوراک کې یو ځای کې یا په نورو معاملو کې دی ما ته دا محسوس کړی چې مړ یو مزدور روټۍ دوی د خپل مزدورانو سره د خپل کسانو سره خوري یوازې بالکل یو ځای سره خوري. درته وای تاسو څونه عمر شو د دوی سره؟ دلته تقریبا د پلازه کې زما 18-19 سال برابر په دې 18-19 سال کې د دوی داسې طبیعت و چې مزدورانو له پیسې په ټایم ورکولې کنه اکثر چې کار به کم یا مشکلات به کاروباري نو پیسې به نه ورکولې کنه داسې سو داسې کده کاروباري سلوډ برالو دوی
په ځان نوښتو مزدور ته به نه محسوس کولو. ستاسو سره کاروباري لین و او جی و تاسو ته چېرته تنخوا لیټ شوې؟ زما تنخوا نه زه روزمره باندې کار کوم مصري ما ښه جي. واسې ماربل او دا ټیلونه مینه دا کار کوم کنه دیوالونه وته وام ښه جي. نو چې څنګه ما کار ختم کی یا مال اډوانس راکی چې دا واله سره وړو کوا چې د تل غوړی په د گاډي کې مزه لوکل کې د ټیکسي او کلار شدا سیز مال راو. ښه درته ووایي د هغوی پرسنل شخصیت او ستاسو د مخه ستاسو وړاندې څه داسې واقعات شوي چې هغوی د غریبو سره د یتیمانانو سره مدد کوي نو هغه څنګه کوي؟ هغه مدرسو ول اکثر راشي ښه جي. دا سه ډایرکټ ارشاد نو دلته کې پېښور پکې دي کنه ټیک شو. چې لکه اوس زیما او زما په معرفت مې یو سړی راولم چې دې دا مسله ده ښه جي. نو هغه بیا پوي شي چې دا سړی د هغه سره نو دا بس صحیح نو بیا هغه سره کوي او دا سه لکه ډایرکټ نوی سړی سره لکه هغه د چې دا پېښور د ټرست لیول درته ووایي دلته کې څومره سامان پروت د 100 پیسو اندازتن یا دای خو چې هغه ورځ وي زما په خیر 6 کروڑ روپۍ پرتې ویل ده ماشاءالله د دفتر کې او مالو ښه ماشاءالله او هغه ټول خدای پاک مې پوز بکول د دی دغه چې ساده د دې شاپر یا پیسو وړي نو ما ولې کنه ښه ماشاءالله نو بس هغه دی دا حبیب نور صاحب رالو په خپله ښه جي. حبیب نور صاحب حبیب نور صاحب خالی صرف دا تپوس پکوما چې تاسو په کومه لار روان یې الحمدلله چې مونږه کشران یو ستاسو به پیغام وي د عام معاشره لپاره الله تعالی دې تاسو لا د ژوند خوشحالي درکړي ستاسو په باره کې چې ما کومې خبرې واورېدلې ستاسو ژوند خبرې د پټولو نه دي دا به تاسو معاشرې ته ښیي چې هر یو انسان د حبیب نور صاحب په شان د ژوند تیر کړي. دا راته ووایي ستاسو د غریبو سره د مزدورو سره ژوند څنګه و جي؟ دا راته ووایي. دا به داسې چې کله یو دکان ته یو غریب راغلو هغه به خالي نسته نو لمونځ او داس 15 وخته جامع پسې مزدوران به ټول جامع ته سته او تبلیغ کې به سته او ته کې یو دعا درې به تبلیغ کې سته چې هغه الله تعالی هغه کار وکړي هغه پیدا وکړي د آخرت پیدا وکړي دنیا وکړي نو نور شکر الحمدلله بس لغوان مال وسو او څه پکې بچو بس مغا ابراهيم عليه السلام خبره دی الله پاک ور کې وساتلو نو بس نور غریبانو ډېر نقصان وشو چا کروڑ چا 50 کا چا 30 کا او چا شل کا چا 10 کا نو بس دا الله تعالی په وسالويخ دي ک پیج چلیخ د کوونه سوي دي. زه ډېر زیات خوشاله یم پراود محسوسوم چې تاسو سره خبرې کوم د الله تعالی یو نیک انسان او الله تعالی خپل کس داسې خلکو ته ښایي چې داسې قسمه دغه په ژوند کې کرشمه وشي نو ماشاءالله دا د پراود خبره ده د فخر خبره ده. دا راته ووایي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت دی چې مزدور یو کار ته کېدی نو چې دغه خوله وچه نه تا ولا پیسې ورکړي مزدور دا دی چې کله ایماوال نه وصول دا دی چې کله مزدور څخه یو څه چیر نه کما چې ته به دا کار په 100 روپۍ کې او چې څه وي ماغه پیسې ورکوم او کاغه دی بجده ولا دی هغه کنه ګونه اوچت کوي کاغه مربل ولا دی کاغه دی دیوالونو ولا دی هغه سم ریټ نشتا چې هغه ماته وایي چې دوره پیسې شي استاد ته نه پیسې دی والا یو ملت انتظار نشته په مغه ټیم پیسې ورکوم نو دا خل ټول خوشحال دي به دوا کی نو الله دې نور خوشحال کی الله دې ټول مسلمان ته خیر پیښ کی. درته وای دوا د چا د تاسو سره دوا ډیفینیټلی د دوا خدا دې چې دایمو بلډر چې دی بلډر د دې پلازې دا خلک دي 15 وخت المنځ ولا خال دي ادم خان چې دی ډاکټر رفیق دی دا خلک دي او په دې پلازې کې ټول خلک دي په دې ګلپ ربي کې ټول د خلک دي چې ډېر عزت ولا خال دي المنځ او داس ولا خال دي دین ولا خال دي صدقه ورکوونه ولا خلک دي نو دا دې چې بس مور پلار دوا دي مشرانو دوا دي. درته وای صدقه خیرات هر یو کس مونږ وایو چې مونږه صدقه خیرات کوو تاسو به مونږ ته هغه طریقه خایي چې په ما کې کومه کمزوري چې هغه کمزوري زه ختمه کوم دا صدقه نو بس طریقه صدقه خیرات صدقه دا دی چې شپې وې د شوي صبح یو چشوي د سي دی وکړه او ته روغه نو ته بس 500 روپۍ وی سلوي 1000 وی لاک کی 500 یوارو روپۍ نو د سي کسانو ته ورکه چې هغه څوک پیژني نه بس پټي ورکه چې بس تا نه پیژني هغه هم نه پیژني نو بس صدقه په دې شکل سره بس یو کې خلکو په مخ کې ور کوي نو هغه بیا صحیح نه دی هغه نه دی صحیح. درته وای کرونا د 2 کاله تقریبا کرونا 13 شو نو په هغه دوران کې ډیفینیټلی کاروبار ټول آف نو په هغه دوران کې تاسو خپل لیبر لا چې تنخواه ورکړي هغه څنګه ترتیب هم هغه په دې مارکیټ کې ډیر سلمینان دي تقریبا 500 دکان دي او په دې کې ما خو خپل سلمینانو ته د 3 میاشتو تنخواه ټول ورکړي دي ماشاءالله ټول امر کړي دي د تنخواه مو اشاره کړی نه چې کله به میاشت پراشوا مو بو کور کې نه
ناس خو دوی ته به ما ټلیفون وکړو چې راشي تنخوا مې یوسه دا راته ما اوریدلی چې دلته کې تاسو ته پته راځي زما مشران یې وایي چې مشران وایي چې د ور او د اوبو لاره څوک نشي بندولی نو دلته کې دا د ور د لاره چا بند کړه الله تعالی بند کړه دا الله تعالی بند کړه دا برګیډ والا بند کړه تقریبا 10 ګاډي برغلی وي اسلام آباد پنډینا او دوه غریبانو ډیره شکریا ادا کوو ډیر مهنت وکړو ټول شپه مو سه صبحي پورې وو دی ورځې 12 سونه لګیاو دی صبحي تقریبا 10 بجې پورې دا موسی د 10 ګاډي دا ټول ټیم دا ټول برګیډ والا ټول موسی دا راته ووایه ستاسو د ژوند ترتیب څه دی او ستاسو د مشرانو وینا سره ستاسو دپاره چې تاسو په هغې عمل کوئ نو مشر دا دی چې کور کې مشر وي نو هغه ټولې خبرې به واوري که څه کاروبار کې که ګاډی خلي که بل شي کې بل شي کې دوکان خلي کاروبار شروع کوي نو هغه مشر نه به پوښتنه کوي نو هغه کور کې به برکت وي هغه کور کې به اتفاق وي ټول کور به خوشحال وي دا راته ووایه صرف آخره کې دا سر لږ ګورم په دې فلور باندې 100 شاپس بچ دي او څومره پکې خراب شو نو دا ټول خراب دی دا تقریبا 40 دکان دي دا ټول لاړ دي دا ټول لاړ دي او دا مونږ اوریدلی چې دلته کې تاسو رقم کیش رقم هم پروت و هغه هم بچ شو نورم هغه ټولو دکانو کې پرته دي چا وس و چا بچ شو کنه هغه خو هر دکان کې چا څه لاک دي چا څه 15 دي چا څه کروڑ دي چا څه شلک دي هغه چا بچ چا دکانو کې وس وي هغه وس وي چې څوک بچ دي هغه بچ ستاسو هم محفوظ بچ حاجی څه پیغام ورکوي حبیب نور صاحب چې ماشاءالله الله تعالی د دوی غیبانه مدد وکړو دا پوره فلور اوس وځېده ستاسو بچ شو نو تاسو د الله تعالی شکر ادا کوئ ډیفینیټلی خو عوام ته څه پیغام ورکوي چې ژوند هغوی څنګه تیروي نو داسې قسمه ورونه هم کولګي د هغوی نقصان نشي کېدی د هغوی کاروبار ته نو خبره داسې دی چې دا خو د الله طرفه وي دی لکه اور شو اوبه شوې که نه دا خو د الله طرفه دي خو الله پاک د دوی ته ټولو ته زړه صبر ورکړي الله چې د کوم سوي دي دغو ته د بل طرف نه الله پاک وسیله جوړه کړي او دا لږه سرکوټي غلطي وي سرکوټي سخته وي نو بیا داسې وکي نشي کېدی خو دا لسم ورځ وه هغه بندې وي د سیګنل یې بندې وي نو هغه چوکیدار ته پته وه خو مطلب دا دی چې چوکیدار غریب موبایل کار نه کړو نو هغه چاته لاړ وای د نم ورځې چوټي وه لسم ورځې چوټي وه نو د اور دی نه زیات خورا شو په دغې کنې د دومره نه شو خورا کېدی یا به 2 دکانه سوي یا به 3 سوي وو خو د دغې نه زیات خورا شو چې سیګنل یې بندې وي نو سیګنل وجې نه دا مو 4 دکانه وسوه ماشاءالله جی زما د حبیب نور صاحب یو جهان مننه د دوی لیبر ډیره مننه او یقین وکړئ زه په دې ټایم باندې ډیر زیات پراود کوم د الله تعالی شکر ادا کوم چې د داسې یو کس سره زه میلاویږم نن چې هغه باندې د الله تعالی خاص کرم دی او خاص رحم دی صرف یو سوال په اخیره کې دا راته ووایه ستاسو کاروبار د الله سره شریک خو نه دی نو مو داسې کار دی چې لکه کوم مال چې راشي یا په روپۍ غاز یا 2 روپۍ غاز مو دي هغې نه سیټ ته کوو دی الله لارې کې لکه زکات به بیله وبسي هغه خو بیله شی دی لکه لاک دی وګټلې یو 2000 ته نه سیټ ته کړه غریب ته ورکړه اوکې شو هغه مثال 50000 میټر راغلو 1 لاک ته نه سیټ ته دا غریب ته ورکړه واو جی ناظرین اصل وجه داوا چې د دوی کاروبار د الله تعالی سره او د حبیب نور صاحب وینا او د دوی پیغام دا دی چې د چا کاروبار د الله تعالی سره او څوک د الله تعالی په حکم باندې د آپ نبی پاک صلی الله علیه وسلم په حکم باندې جون تیری زندگی تیری نو تاسو مشرانو کشرانو اوریدلی دي چې د ور او د اوبو لاره څوک نشي بندولې خو دلته کې په دې 50 دکانونو کې الله تعالی د ور لاره بند کړه او د دوی چې کم دلته کې مال پروتو د دوی چې کم کیش پروتو د دوی د دکان دا الله تعالی سیف وساتلو او د دوی نه مونږ ته یو ډیر ښایسته پیغام رالی چې مونږ له هم ژوند دغه شانتي تیرول پکار دی یو جهان مننه سر تاسو ډیر ټایم خوشاله اوسئ اسلام علیکم